ملګرو اخر کار د قاسم کوم ویډیو چې لیک شوی دا کوم چې په سوشل میډیا چلیږي هغه مونږه پیدا کړ تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري د دې کوم مکمل حقیقت چې دی هغه به نن تاسو سره په دې ویډیو کې هغه شیر کوو خو تاسو ټولو ته وایم چې دا ویډیو هغه پوره وګورئ چې په دې ویډیو باندې پوه شئ او کوم لینک او کوم قصه چې دا هغه ټوله زه تاسو سره شیر کوم مونږ چې کوم خپل کوم کوشش وکړو دغه تاسو سره شریک کولو کوشش وکړو چې کوم ویډیو چې لیک شوی ده د هغې په هکله باندې نو تاسو ته په سکرین باندې دا وخت چې کوم دوه تصویران ښکاري په دې کې د قاسم ویډیو ده هایا اوس قاسم څوک دی نو زه به درته پیله د قاسم هم ذکر وکړم چې قاسم کوم پاکستاني کوم ډرامو یو اکټر دی خو بلکې کم خلکو چې کومه مسله جوړه کړله نو هغه قاسم هغه بل رنګې ده ګورئ که نه داسې چل شوی دی چې قاسم ماسم ویډیو هغه نشته په دې ګروپونو کې صرف څه کسانو هغه لګېدل دي د قاسم څه خبرې شروع کړله چې د قاسم ویډیو لیک شوی ده د هغې نه پس بیا هر سړی راپاسي او څه ناڅه شیر کوي وایي چې دا قاسم دی خو زیات کم تصویر چې شیر کېږي نو هغه دا دی بل کم تصویر چې شیر کېږي هغه راته هم زه ښیم دا کم یو شیخ دی ورسره یو هلک دی دا شیر کېږي څوک وایي قاسم سره ظلم وشو څوک وایي قاسم سره دا وشو نو د دې په هکله موږ سره یو ملګری هم ناست دی د هغه نه به موږ تپوس کوو چې آیا دا قسمه کم کیلونه چې نن سبا زموږ په پښتونخوا کې روان دي دا ویډیو او دا لینک وایي دا شیر کوم او دا کوم او څوک وایي انباکس ته راشئ د دې په هکله باندې هغه څه وایي هغه هم واورئ ډیره زیاته مننه صدام بای څنګه چې تاسو خبره وکړه کتونکو ته نو داسې مختلف قسمه لینکونه شیر کیږي وایي د فلانکي کس ویډیو راغله د فلانکي کس ویډیو راغله سوشل میډیا ده قسمه قسمه پوسټونه خلک ورکوي څوک وایي د فلانکي کس مړ شو څوک یو څه وایي څوک وایي خدای دې وبخښه کس ځانه ګرځي نو داسې مختلف قسمه لینکونه شیر کیږي وایي په دا لینک کلیک کوئ او تاسو ته به ویډیو راشي یا وایي دا لینک کلیک کوئ فلانکي پیج ته لاړ شئ دومره روپۍ ورکوئ دومره روپۍ ورکوئ نو کتونکو ته زه دا وایم چې هیڅ قسمه داسې لینک به نه کلیک کوئ او ستا خبره صحیح ده لکه مونږ چې کله د هغو سره بیا رابطه وکړو په مسنجر باندې نو بیا وایي چې مونږ ته دونه پیسې را سینډ کوي نو که چېرته پیسې ورته هم سینډ کړي نو بیا د ویډیو هېڅ پته نه لګي یا خو به دې بلاک کړي یا به څه ریپلی نه درکوي نو تاسو ټولو ته هم چې دا کوم قسمه کیل چې روان دی دې نه ځان وساتئ او په زول دا پوسټونه هم مه کوئ چې دا لینک را سینډ کوئ بیا ورته تاسو کمنټس کوئ چې مونږ ته هم را سینډ کوئ مونږ ته هم را سینډ کوئ نو د قاسم ماسم څه قصه ویډیو هغه نشته دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کوله انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو الله حافظ